د اسلام د مقدس دین یو عظیمه بنا هغه حج ده. د حج مبارکی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سپشتنه سوی ده. یو صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپشتنه کوي ای العمل افضل، اې د الله رسول در ټولو بهترین عمل کوم یو ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي ایمان بالله ورسوله، پر الله جل جلاله او د الله پر رسول باندې ایمان راوړل دا در ټولو بهترین عمل ده. زما ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث شریف کې در ټولو بهترین عمل هغه ایمان شولی. د دې وجه دا ده چې کله د یو انسان پر الله او د الله پر رسول باندې ایمان نوي، نو د انسان هیڅ یو عمل د خیر د عادت ګټه او پیدا نشي رسولی. د انسان د پاره بنیاد هغه اول وار ایمان دی پر الله عز وجل باندې چې الله واحد او لا شریک ذات دی. الله په ذات او په صفات کې واحد او لا شریک ذات دی. د الله سره هیڅ څوک نه دی شریک. الله له هیڅ چا نه دی پیدا سوی، نه له الله څخه څوک پیدا سوی. الله رب العزت پاک دی د مور او پلار سره. الله رب العزت پاک دی د لور او د زوی سره. الله رب العزت پاک دی د ټولو هغو صفاتو څخه چې هغه د بشر صفات وي، د بشر مقتضا وي. الله له هغو ټولو شانو پاک او الله عز وجل هغه واحد او لا شریک دی. عبادت به صرف او صرف د الله جل جلاله سره کوي. صدقه به صرف او صرف د الله په نامه باندې کیږي. لمونځ به صرف او صرف د الله په نامه باندې کیږي. زکات به صرف او صرف د الله په نامه ورکول کیږي. حج به صرف او صرف د الله په نامه باندې کیږي. او د الله جل جلاله سره به سړی څوک نه شریکي. د الله سره په هیڅ شي کې، نه د یو شي په پیدا کېدلو کې، نه د یو شي په پناه کېدلو کې، نه یو چاته د عزت په ورکولو کې، نه یو چاته د ذلت په ورکولو کې، نه یو چاته د خیر په ورکولو کې، نه د یو چا څخه د شر په منع کولو کې هیڅ څوک هم د الله سره نه دی شریک. الله واحد او لا شریک ذات. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو بهترین عمل پر الله او د الله پر رسول باندې ایمان دی. امنت بالله کما هو، ایمان پر الله باندې لکه څنګه چې الله عز وجل دی. د الله پر ملائکو باندې، د الله پر رسولانو باندې، د الله پر کتابو باندې، د الله پر ټولو صفاتو باندې، د الله پر ټولو اسماو باندې او د آخرت په ورځ باندې. دا به د مؤمن ایمان وي. دا به د مؤمن د ایمان صفات وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي در ټولو بهترین عمل هغه دا دی پر الله او د الله پر رسول باندې ایمان.